پاکستان تحریک انصاف د خپل بندي مشر عمران خان خوشي کېدو لپاره د اګست په 5مه په پېښور کې جلسه وکړه. دا جلسه د عمران خان د نیول کېدو د 3م کال پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. که څه هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې پی ټي آی له عمران خان د خوشي کېدو لپاره جلسې وکړې، خو د پېښور جلسه مرکزي جلسه وه چې پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو زرګونو پلویانو ګډون وکړ. مطالبه دا ده چې بس دا حکومت ختم شي او چې کوم دی زمونږ خان صاحب دی رها شي او بس عوام خبرې وروره، باقي چې کوم دی بس زمونږ بایکاټ دی. د دې نه بعد چې کوم دی مونږ هر رنګه دغه ته تیار یو، بلکل چې کوم دی تنګ دی عوام تنګ دی، مونږ هر رنګه دغه ته تیار یو. عمران خان د 2023م کال د اګست راهیسې په اډیاله زندان کې بند دی. هغه ته د کرپشن په قضیه کې سزا ورکړل شوې او پر ضد یې نورې مقدمې هم ثبت شوي دي. عمران خان او د هغه ګوند دا ټولې مقدمې سیاسي بولي او وایي هدف یې د هغه د سیاست څخه لرې ساتل دي. بل لور ته د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي ټولې قانوني چارې په خپلواکه توګه ترسره شوي دي. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد سهیل افریدي اعلان وکړ چې عمران خان ته انصاف ورنکړل شو نو پاکستان تحریک انصاف به د سپټمبر په 28مه اسلام آباد په لاره لانګ مارچ وکړي. هغه له محکمو وغوښتل چې عمران خان خوشي کړي او د هغه سره د ملاقات بندیز هم لرې کړي. د ده په وینا د دوی ټولې غوښتنې قانوني او جایز دي. پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز زموږ لومبۍ مطالبه ده چې د عمران خان او بشرا بیبي ټول کیسونه د انصاف په بنیاد واورېدلی شي. دویم مطالبه ده چې عمران خان صاحب باندې چې کومې پابندۍ لګولې شوي که د هغه سره په ملاقاتونو دي، که د هغه په ذاتي ډاکټرانو دي، که د هغه په وکیلانو دي او که په ملګرو دي، هغه ټولې دې پورته کړی شي. د عمران خان سره دې د هغه لیګل کونسل، وکیلان، د هغه ډاکټران، د هغه سیاسي ملګري او د هغه کورنۍ ملاقاتونه دې پرانیستل شي. د عمران خان د نیول کېدو وروسته پاکستان تحریک انصاف د هغه د خوشي کېدو او نویو ټاکنو په غوښتنه څو ځله احتجاجونه او جلسې کړي دي. د دغه احتجاجونو پر مهال په ځینو ځایونو کې تاو تریخوالی هم رامنځته شوی او ګڼ شمېر د ګوند فعالان او مشران نیول شوي هم ول. وسیم سجاد، مشال ډیجیټل، پېښور.